بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په نننۍ ویډیو کې د خپل کورواله سره کورواله صحیح اسلامي طریقه سره په هغه حواله سره خبره کو ویډیو ډیره اهمه ده ځکه چې زمونږ په معاشره کې بعض خلک داسې دي بعض شادي شده جوړې داسې دي چې هغه د حلال طریقې نه هټ کې حرام کاریم کې چې هغه په اسلام کې ناجایز ده هغه کومې طریقې دي چې کوم د قران نه ثابت دي د حدیث نه ثابت دي په دې ویډیو کې به ان شاء الله تعالی تاسو ته په تفصیل سره خېما ګوره چې کله میا بیوی نکاح کې دا جنې چې کوم دا خزه چې کوم دا د مرد لپاره دا د نارینه لپاره بالکل حلال ہے ته پورا جسم نه فائدہ اغسته شي لیکن پدې کې بیا یو خاص حدود دي مثال کے طور پر قرآن مجید کی اللہ رب العزت ذکر فرمائی نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم من شئتم تاسو دا بیویان چې کوم دي دا تاسو لپاره د کېتی مانند دي یعنی څنګه چې پټیو ته ویل کېږي پښتو کې ته پټی وي څوک ته باړی وي یا څوک ته باغوم وي دا تاسو دا خزې چې کوم دي دا تاسو لپاره تاسو د باړی تاسو د کېتی په مانند دي تاسو دې ته راتلی شئ خو بهرحال الله رب العزت د کېتی سره د باړی سره د دې تشبیه ولې ورکړله د دې وجه دا ده چې څنګه په باړی کې منګه کر کوو په هغې کې چې کوم دی بیا جوار راخیږي غنم راخیږي یا چې څه منګه کرو هغه راخیږي نو الله رب العزت د پټي سره د دې تشبیه ځکه ورکړله چې زنانه سره چې کله صحبت کېږي په کومه لار باندې کېږي نو په بچیدانۍ ته چې کله دا قطرې ځي نو د هغې قطرو نه بیا الله رب العزت د انسانانو پیدایش کې یعنی زمونږ نسل بڑھاویږي د دې د وجې نه الله رب العزت د کېتی سره د باړې سره تشبیه ورکړې ده په قرآن مجید نو د دې نه دا خبره ثابت شوه چې دغه لار چې کوم ده یعنی د مخې لار چې کوم ده چې کوم بچیدانۍ ته کوم لار وتله په دې باندې جما کول صحبت کول دا جایز دي ځکه الله رب العزت د کېتی باړې سره د دې تشبیه ورکړ سمجھ کې خبر رااله آیا اوس کومه طریقه ده په کومه طریقه باندې سړی جما وږي نو ګوره په دې کې چې تاسو ته کومه طریقه خوښوي تاسو کولی شئ په ناستې په ولاړې په څلورې په هره طریقه باندې تاسو کولی شئ په قرآن کې چې کوم طریقې ذکر دی هغه داسې دی چې لکه زنانه د لاندې او نارینه پې لپاسې یعنی ښځې د لاندې یا خواونه پې لپاسې دا چې کوم طریقه ده دا د قرآن نه ثابت ده او دا د حمل ټیراویدو لپاره د بچي چې کوم پیدایش دی دا په هغې کې معاون ثابت کېږي د حمل د ټیراویدو لپاره دا یو بهترین طریقه ده بعض خلک داسې وي چې زمونږ بچي نه کېږي نو د هغو لپاره دا بهترینه طریقه ده چې زنانه د لاندې وي او نارینه پې لپاسه وي خاوند پې لپاسه وي نو دا طریقه چې کوم ده دا بهترینه طریقه ده او دا د قرآن نه ثابت ده بله طریقه د حدیث نه ثابت ده د هغې مفهوم دا دی د هغې د حدیث تاسو ته ورډ بای ورډ نه ښیم خو د حدیث چې کوم مفهوم دی تاسو ته بیانوم د حدیث مفهوم دا جوړېږي چې د زنانو خپې اوچتېږي او په ناستې باندې چې کوم دی کوروالی وکړي یعنی زنانه ملاستئ او د هغې خپې اوچتېږي او دغه شان چې کوم مرد چې کوم دی خاوند چې کوم دی هغه په ناستې باندې مجامعات وکړي طریقه به ستاسو په سمجھ کې راغلي وایي د عقلمند لپاره اشاره کافي وي نور مخې ته زه نه ځم د هغې نه علاوه چې کوم دی په څلورې باندې یا په ولاړې په ناستې هره یو طریقه تاسو اختیارولی شئ خو بهرحال په دې کې کوشش دا وکړئ چې خپل د پردې خیال وساتئ د حیا خیال وساتئ د پوره جسم نه تاسو نفع اوچتولی شئ صرف او صرف چې کوم شاتنۍ لار را د بول و بار چې کوم لار را په هغې کې تاسو مجامعت تشي کولی بعض خلک داسې وي چې بھائی دا زما ښځه را زما لپاره حلال ده نو د هغې دا مطلب نه دی چې ته به هغه ناجایز کارونه شروع کړي چې کوم جایز نه دی په حدیث شریف کې راځي چې داسې سړی ملعون دی چې کوم خپل د ښځې سره په دوبر په شاتنۍ لاره باندې مجامعت کوي صحبت ورسره کوي همبستري ورسره کوي نو دا ملعون دی داسې سړی او دا خو یقیني طور پر ډیره غټ بدکاري ده ځکه چې د دې ګناه د وجې نه الله رب العزت د لوط علیه السلام چې کوم قوم دی هغه غرق کړی الله رب العزت پې سخت نه سخت عذاب راوستی د څه وجې نه چې هغو به د هلکانو سره دا بدفعلي کوله نو خپل د ښځې سره په شاته لار باندې کوروالی کول دا بالکل ناجایز او حرام عمل دی بعض خلک دا تپوس هم کوي چې آیا په دې سره ښځه چې کوم دی هغه طلاقېږي که نه نو دې سره ښځه نه طلاقېږي بهرحال دا یو ګناه دی یو حرام عمل نه د دې نه اجتناب پکار دی باقي نور چې کوم تاسو ته کومې طریقې کې تاسو ته مزه راځي
هغه تاسو د کې اختیارول شئ سم معنی ته نشته نو امید کوم چې تاسو ته دا مسله به سمجھ کې راغلی ویډیو مخه ته شیر کړئ چینل د سبسکرایب کړئ د بل ویډیو اپورې موږ لا اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته